د مجلس په اخر کې ډیره د زړه د اخلاص دعا وغواړئ زمونږ د دوه مسلمانانو درونو په منځ کې جنگ دی چې الله تبارک وتعالى دا جنگ ختم کړي. دا کومې غلط فهمي چې دا ختم کړي. دی خو مسلمان دی او پښتون دی او اخوا مسلمان دی او پښتون دی او زمونږ د بدقسمتۍ نه دواړه مسلمانانو په یو بل باندې راایخي دي، یو وجني او بل وجني. یو طرف ته چغه د نری تکبیر الله اکبر او بل طرف ته چغه د نری تکبیر الله اکبر. نه پوهیږي چې چاته شهید وایي او چاته شهید ونه وایي. دا سره دا سره اسنه چې هغه حدیث مبارک راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په اخر زمانه کې با قاتل او مقتول دواړه جهنم یعنی صحابه کرام تاسو کو اذا الله پاک پیغمبر قاتل خو ځکه جهنمی دی بل مسلمان وځو دا مقتول ولی جهنمی دی. نبی علیہ السلام فرمایي دم ته بل مسلمان د قتل اراده کړی وکنه دغه وجه فقط کوم دی شو. نو یو طرف ته مسلمان دی بل طرف ته مسلمان دی، یو طرف ته پښتو وایي بل طرف ته پښتو وایي، د یو قران منونکیو د یو پیغمبر منونکیو د یو اسلام نوم اخستونکیو یو کلتور مو دی یو رواج دی یو زبان دی بیا د یو بل دشمنان یو بل او زل لعنت هم په هغه خلکو باندې چې یو طرف ته یو مسلمان شهید شي او د خوشحالي مناوي. زم لعنت چې په داسې مسلمان باندې چې د بل مسلمان په مرګ باندې خوشحالي کوي. یو طرف ته مریم زما ورور مې مال پیغام پکار دی او بل طرف ته چې مریم زما ورور مې مال پیغام پکار دی او خفقان پکار دی. دعاګانې په دې مجلس په اخر کې ډېرې وکړئ چې الله د دې دوه مسلمانانو ملکونو په منځ کې غلط فهمي راغلي دي. د دوه مسلمانانو ملکونو په منځ کې خلکو شیطانۍ کړي، کفارو شیطانۍ کړي دي، دوی یو بل ته لمسولي دي، نو یو بل باندې لګیا دي. الله دا دواړه ملکونه رونه وګرځوه، الله دا دواړه ملکونه رونه وګرځوه. دعا په اخر کې بیا ډېره وکړئ.